زمونږ د ویناو برخه پای ته ورسېدله. د ستر الفت صاحب په یو بند باندې د نننۍ مشاعرې پیل کوو. الفت صاحب وایي څه په لوږه څه په تنده څه په تیغ مري، څه په لوږه څه په تنده څه په تیغ مري، ورک شه ورک شه د پښتون خواره نصیبه. د مشاعرې په پیل کې زمونږ ډېر دروند پیاوړي شاعر مبارز صافي د بل نور کوم چې راشي او زمونږ مشاعره په یوه دعایه باندې پیل کړي. ښاغلی مبارز صافی. نظم لیکلی مناجات دی څه چې زموږ ملګرو په ویناو کې وغوښتل هغه په دې مناجات کې ټول راغښتل شوي دي. هیله ده چې تاسو ورته لږ ذره پام واړوئ. یا سختنه د هسکونو یا خاونده د برمونو ټول د تا په چوپړ بوخت دي یا منونکیا د لمونځونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا ته یې اورې او که یا ځمکه ټیټه ده له سیل مې خو هسکونه یې وچت دا بې رنګه خړه خاوره په رنګونو کې لطفت له دې خړې پړې خاورې هر رنګ ژوي پنځېدلي رنګ په رنګه ونې بوټي هم پکې د ټوکېدلي پکې شته دي لا پسې هم هسېدنې پاسېدنې یو په لوړ بل په ژوره لا ختنې پرېوتنې د مرګي او د ژوند راز په رنګونو کې آغاز یا سختن د دې رازونو یا خاوند د اغازونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که نه ته یې اورې او که نه د یوې ښځې له نسه د یوه سړي له پخته که سړي بولې سړي دي که وګړي له پنځخته تا په ګنډو دي ویشلي پېژندنې له ارزښته په هر خیل دې جلا کړي نوم یادي د نوم په رخته هر ټبر ته دې ورکړی خپله ژبه خوږه زښته پښتانه هم پکې شماره ښه نېکمرغه ښه نېکبخته که یې سیال کړي د سیالانو هم د بخته هم له تخته یا بخونکې د نومونو جوړونکې د خیلونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که نه ته یې اورې او که نه زور زیاتی دې پنځولی سوله روغه دې منلی ورور د ورور په دښمنۍ کې زوی هم پلار دې خپل وژلی یو د زیات په زور غښتلی بل د زور نه غورځولی یو د لوړ په ونه کړی بل د ټیټ ته ګرځولی یو د ولږې نری کړی بل مړښ دې پړسولی یو ناروغه ژوندانه کې بل د روغ رمټ ساتلی یو د کړ بې زویه لوره بل ته ګڼ زوزات بخلی یا خالقه د دې کړنو د لاسونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که نه زور زیاتی چې نه کولو تا هغوی به ښه ستایلو چا چې زغم په کړلو غوره تر بري ته رسولو مینه زغم د هر وګړي د پایښت په لور د تللو هر زغمونکی شو استازی د نېکمرغه ژوند لرلو تا ښکلا د ژوند کڅوله روغه جوړه د منلو سوکالي او شته سمسورتیا هم شوه د سولې په پاللو له پرون څخه تر ننه د ګانده د غم خوړلو یا خاوند د پایښتونو یا سختنه د زغمونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که نه د ټولنې وهلې تروړي د هیلو لمنې نغاړي د ابلیس پیدي راغلي هر بېوزله ولس غاړي چې د پیښو مخه ډب شي یو د مینې لارښود غواړي ډېر بېنومه شهیدان شول کور او کلي پسې ژاړي لا هم سوځي په لمبو کې په هر رنګه بهانو کې چا یې غږ په غوږ وانورېد د نیومن په آستانو کې لا هر څوک تورونه وایي ډکو ډکو پیمانو کې یا نیومن د ولسونو مرستندوی د ډبرونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا پر وژل د حاملیانو د قابل زوزات راغلي د بابل له هسکه سلي نر ماشوم پر ځمکه ولي د نمرود د اور لمبو ته
براهیمان د مهال بولي د فرعون لښکرې ګوره په موسی پسې ورځغلي د عیسی په لاره تلونکي پر صلیب دې ځړېدلي چې ګودا له برمه پرېوت سولې روغې پرځېدلي چیرې څوک لکه بلال د اذان پر بام ختلي یا څښتن د اذانونو یا خاوند د غورځنګونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا موده وشوه پښتانه هم په بیدیا کې اواره دي د جګړو د اور له لاسه په ژړا او په ناره دي هرې خواته د دې سیمې په ټوټو اره دي بیا د تا له ستره واکه په غوښتنه د چاره دي د یو ستر ولس په توګه خو په سیمه وساره دي ورته وبخه یووالی د ملیونو په شماره دي بیا یې ټول په یو مرکز کړه کوم په سیمه کې ښکاره دي یا منونکي د غوښتنو یا بخونکي د واکونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا تورې شپې دې اوږدې شوي د غم سترګې برندې شوي پلوشې د رڼاګانو د ګهیز دې ړندې شوي د دوزخ په لورې تګ رنګ په رنګ ګړندې شوي فردوس نه ښکاري په سترګو د تګ لیارې بندې شوي د تور مخیو له شامته لیارې کندې شوي د برۍ په لور ګامونه د هر تن د برۍ په لور ګامونه د هر تن غړندې شوي هره هڅه په هر ګام کې د هر ژوي زندې شوي یا خاوند د ګهیزونو یا څښتنه د لمرونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا مونږ غوښتونکي د یووالي هیله مند د خپلوالي چې روان په سمه لار شو د ولس د سمونوالي په جرګو او مرکو کې ستر سمبول د پښتونوالي د نړۍ تر هرې برخې نومیالي په سوله والي ستا د نوم لوړه هسکه په ښکلا د مینه والي ژوند رنګین د صافي شه پر برمونو د نومیالي له ابده تر قیامته تل به ستایو ستایلوالي یا څښتنه د حشرونو یا خاوند د قیامتونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا یا څښتنه د اسپونو یا خاوند د برمونو ټول د تا په چوپړ بوختي یا منونکي د لمونځونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا